په معاصره نړۍ کې د مسلمانانو د زوال لاملونه موږ په تیره ویډیوي سلسله کې په لومړنۍ برخه کې د عقیدې په کمزورۍ خبرې وکړې. په دې ویډیوي سلسله کې غواړو د عملونو په ضعیفوالي او په دین سم نه پوهیدل لاملونه وپېژنو. دویم، د عملونو ضعیفوالی. اسلام له ایمان او عمل څخه عبارت دی. بی ایمان عمل او بی عمل ایمان اسلام نه دی. په عمل سره انسان پرمختګ کوي، ټولنه رغوي، د اصلاح پر لوري بیایي او خپلو موخو ته رسیږي. دا چې په نن عصر کې د مسلمانانو لویه برخه د دین له اساساتو څخه ناخبره دي او پر هر دیني عمل کې کمزوري دي، نو ځکه یې د دښمن پر وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکړی. د نیکو عملونو د ترسره کولو لار دا ده چې مسلمان باید د خیر په کار کې تر ټولو وړاندې وي، ټول عبادات په ښه توګه ترسره کړي، له دین څخه ځان خبر کړي، له پوهانو څخه تجربې ترلاسه کړي او له علماو او نیکانو خلکو سره د زړه تعلق وساتي. ځکه چې د نیکو عملونو په صورت کې له مسلمانانو سره الله تعالی وعده کړي چې د ځمکې خلافت به ورکوي. الله تعالی په سورة نور په 55 نمبر آیت کې داسې وایي: له تاسو نه چې کومو کسانو ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي، الله وعده ورسره کړې ده چې خامخا به په ځمکه کې همغه شان خلیفګان وګرځوي لکه هغه خلک چې له دوی مخکې خلیفګان کړي وو، او حتما به هغه دین ورته محکم کړي چې دوی ته خوښ کړی، او له ویرې وروسته به حالات په امن بدل کړي. دریم، په دین سم نه پوهیدل. د نن عصر د مسلمانانو زیاته برخه تر ډیره حده د خپل دین له عمق څخه ناخبره دي. په دیني علومو کې ډیره کمه پوهه لري او په همدې ناخبرۍ کې د اوسنۍ مفسدې رسنۍ سره ټینګې اړیکې ساتي. د فساد هر ډول چینلونه اوري او ویني، په دې نه پوهیږي چې سړی په کومو خبرو له دین څخه لرې کیږي او په کومو خبرو د مسلمانانو عقیده خرابېږي. د دې کمزورۍ د لرې کولو لپاره ښه لار دا ده چې مسلمانان خپل اولادونه په دیني روحیه وروزي، دیني مدرسو ته ولېږي، زده کړې ورباندې وکړي او ورسره د اوسني عصر له ضروري علومو او د دښمنانو له دسیسو خبر کړي، له ټولو دیني طبقو خلکو او نیکانو علماو سره اړیکې وساتي، د قرآن کریم او دیني مسایلو په غونډو کې ګډون وکړي او د ورپېښو مسایلو د حل لپاره له علماو سره دوامداره اړیکې وساتي، ځکه چې له پوهې پرته له دښمن سره فکري مقابله ناشونې ده، او چې څوک د علم څخه برخمن شي هغه له ستر خیر څخه برخمن دی. الله تعالی په سورة البقره په 216 نمبر آیت کې داسې وایي: چاته چې خوښه شي حکمت ورکوي، او چاته چې حکمت ورکړل شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړل شو. له دې خبرو څخه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان وي.